السلام علیکم ورحمت الله. قدرمن لیدونکو، کوم تړون چې موږ لاسلیک کړو بدلون ښوونیز مرکز سره، دا د هغو بېوزلو لپاره یو لوی زیری دی چې د اقتصادي ستونزو له امله نشي کولی دوی انګلیسي ژبه ووایي. الحمدلله دغه تړون بدلون ښوونیز مرکز سره لاسلیک شولو چې موږ د دوی نه ځانګړې مننه کوو. الله پاک دې دوی ته پوره اجرونه ورکړي چې دوی پوره اخلاص کړی د موږ سره نه، بلکې د هغو بېوزلو سره چې دوی نشي کولی د اقتصادي ستونزو له امله خپل زده کړو ته دوام ورکړي. ډېره زیاته مننه سعادت صاحب، الله مو قدرمن لره، الله مو خوشحاله لره چې تاسې په خپل مرکز کې هغو بېوزلو دپاره هم ځای ورکړلو چې دوی د اقتصادي ستونزو له امله انګلیسي ژبه نشوه ویلی. قدرمن لیدونکو، دغه 50 سکالرشیپونه چې دا به د اول نه تر اخره پورې وړیا وي، په دې کې څوک کولی شي ګډون وکړي. لومړی به تاسې راځئ بدلون ښوونیز مرکز ته د غربت تایید یو فورم به ترلاسه کوئ. هغه به د کلي امام نه او د کلي مالک نه مربطه ولسوالۍ نه تاییدوئ، بیرته به بدلون ښوونیز مرکز ته سپارئ تر څو ستاسو غربت تایید شي. له هغې وروسته کوم سیستم چې بدلون ښوونیز مرکز لري هغه به دوی خپل مخ ته بیایي. خو بیا هم د دوی نه زه ځانګړې مننه کوم. کور مو ودان سعادت صاحب، خوشحاله اوسئ، الله مو قدرمن لره چې تاسې په خپل مرکز کې د بېوزلو لپاره ځای ورکړلو. واقعا موږ ډېر درنه خوشحاله یو. ډېره زیاته مننه کاروان صاحب، له تا نه مننه. خوشحاله اوسئ چې د خوستوالو لپاره او د ټولو هیوادوالو لپاره، بالخصوص هغه کسان چې هغه بېوزله دي، د هغو لپاره تاسې دغه بنسټ شپه ورځ کار کوئ او د هغوی لپاره د هلې ځلې کوئ. انشاءالله موږ به د تاسې د دې بنسټ لپاره 50 هغه زده کوونکي چې هغه اقتصاد ډېر خراب دی، د زده کړو سره مینه لري او بالخصوص د انګلیسي ژبې سره، نو تاسې لپاره به موږ 50 زده کوونکي د لومړۍ میاشتې نه نیولې تر 10مې میاشتې پورې هغه به موږ پرې تاسې ته روزو. نو موږ به د دوی او د هغه زده کوونکو ترمنځ چې دلته داخله اخیستې ده او دوی داخله نه ده اخیستې هیڅ فرق به نه کوو او د دوی سره به د هغو په نسبت نور همکاري کېږي، ډېره همکاري به ورسره کېږي. نو بدلون ښوونیز مرکز به هغه زده کوونکي چې هغه غریبان دي، لکه تا خبرې هم په وکړلې، دوی ته دا اجازه ورکړي چې دلته راشي، ثبت نام وکړي، هغه فورمه موږ ورکوو، هغه مراحل طی کړي، د هغې نه وروسته بیا یو امتحان اخلو. نو امتحان کې څومره کسان چې کولی شي ګډون وکړي، د هغې نه یوازې موږ 50 کسان راخلو او تاسې لپاره یې روزو. ډېره زیاته مننه. الله پاک دې تاسو د دغه ستر اخلاص پوره اجرونه درکړي. قدرمن لیدونکو، تاسې کولی شئ چې سر له سبا نه بدلون ښوونیز مرکز ته راشئ، دلته د غربت تایید یو فورم ترلاسه کوئ چې هغه مخکې ما یادونه وکړله چې د کلي امام نه او د کلي مالک نه مربطه ولسوالۍ نه یې تاییدوئ تر څو ستاسو غربت تایید شي او بیرته به یې بدلون ښوونیز مرکز ته سپارئ. له هغې وروسته تاسو دپاره یو کارت درکول کېږي امتحان دپاره. بیرته موږ یوه نیټه درته اعلانوو یا به تاسې پسې موږ زنګ کوو، راغواړو مو یو ځای ته، هملته تاسو نه امتحان اخیستل کېږي. هغه څوک چې امتحان کې کامیاب شوله هغوی دپاره به دا سکالرشیپ اول نه تر اخره پورې وړیا وي. نو د هغو د چا دپاره یو بهترین چانس دی چې د غربت له امله نشي کولی دوی زده کړو ته دوام ورکړي. د همدغې لاره چې بدلون ښوونیز مرکز ورته خلاصه کړله، 50 وړیا سکالرشیپونه دي، د دې لارې کولی شي هغه خپلې هیلې ته ځان ورسوي. انشاءالله د دوی سره به په آینده کې مونږ کار کوو، وخت په وخت به دغه خلک مونږ تشویق کوو، د دوی پوښتنه به مونږ کوو. 50 وړیا سکالرشیپونه، دې باندې جمله څومره مصارف راځي دا به مونږ ته سعادت صاحب ووایي. سعادت صاحب، دې باندې جمله څومره مصارف راځي؟ کاروان صاحب، موږ خو دلته بدلون ښوونیز مرکز کې 3 سیستمونه لرو. د ګو په نوم سیستم لرو، دغه ټیم پی پروګرام دی، 10 میاشتنی، دا 10 میاشتې وخت نیسي او د لومړۍ میاشتې نه تر 15مې میاشتې پورې چې دي 800 افغانۍ موږ د هغې فیس اخلو. د هغې نه پورته بیا چې دي 1,500 روپۍ بیا اضافه کېږي. او بل د سلف په نوم سیستم لرو، هغه 3 میاشتنی سیستم دی. او بل ټوفل آیلس پروګرامونه لرو. خو هغه زده کوونکي چې دوی دلته راځي، فری سکالرشیپ ورکړل شوی دی، هغه په دغه ټیم پی پروګرام یعنې ګو سیستم چې دی، په دې کې دوی ته دغه وړیا سکالرشیپ ورکړل شوی دی.
نو تقریبا په دې باندې 4,10,000 افغانۍ راځي. موږ دغه 4,10,000 افغانۍ کاروان خیریه بنسټ ته ډالۍ کوو او هغه غریبان چې له زده کړو نه پاتې دي دا هغوی ته ډالۍ کوو. خدای دې وکړي چې په دې 500 کسانو کې داسې کسان راووځي چې هغه اول راځي کاروان صاحب کلیپونه واخلي، د دې انګلیسي به مو ګوري او بیا چې کله له دې مرکز نه فارغېږي بیا به د هغې کلیپونه واخلي. نو دوی به حتما یو څه زده کوي دلته. د زده کړو د بدلون ښوونیز مرکز د یو بنسټګر په حیث باندې دوی ته د زده کړو لپاره ډاډ ورکوم چې دوی به ښې زده کړې دلته کوي. لکه مخکې مې چې یادونه وکړله د دوی او د نورو زده کوونکو چې داخله یې اخیستې ده د هغو ترمنځ به هېڅ توپیر نه وي، دوی سره به ډېره همکاري کیږي. نو دغه د دې هیواد په موږ باندې حق ده چې موږ زده کړې کړي دغه هیواد کې مو کړي دي. اوس هغه کسان چې د پیسو له وجې زده کړې نشي کولی بدلون ښوونیز مرکز ورته ښه راغلاست وایي او موږ 50 زده کوونکي تر اخري پورې دغه ټي ام پي پروګرام کې چې 10 میاشتې به دوام وکړي پرېروزو. قدرمن لیدونکو باید یادونه وکړم سعادت صاحب تاسو ته خپل سیستمونه ټول شیان درته واضح کړل چې دې باندې 4,10,000 افغانۍ ټول مصارف راځي 500 سکالرشیپونو باندې. په دې کې کتابونه دغه نه دي شامله، مقصد نصاب نه ده شامل، نور د دوی فیس اول نه تر اخره پورې ټول وړیا دی. موږ هم د خپل اړخه ډاډ ورکوو دا به هغه خلک وي چې د یو سیستم د لارې به دغو سکالرشیپونو ته راځي. لومړی به د دوی د غربت تایید کیږي، تایید به هم د کلي امام او د کلي مالک مربوطه ولسوالي کوي. له هغې وروسته به هغه فورم بدلون ښوونیز مرکز ته سپاري، دوی به ورته د امتحان د شمولیت کارت ورکوي. بیا به ورته موږ یوه نیټه اعلانوو، دوی به په همغه نیټه باندې راځي، دوی نه به یو امتحان اخیستل کیږي تر څو دغه خپل سکالرشیپ ته دی کامیاب شي. هغه چا دپاره ښه چانس غواړو چې په دې برخه کې دلچسپي لري او غواړي چې درس ووایي خو غربت اجازه نه ورکوي، نو کولی شي د همدغه سیستم د لارې دغه سکالرشیپ ته ځان ورسوي تر څو اول نه تر اخره پورې وړیا زده کړې دی وکړي. بیا هم سعادت صاحب نه او د بدلون ښوونیز مرکز قدرمن ادارې نه ځانګړې مننه کوم چې دوی خپل اخلاص وښودو او په نورو ښوونیزو مرکزونو باندې زما همدغه غږ ده چې تاسې هم په خپلو ښوونیزو مرکزونو کې د بېوزلو لپاره ځای ورکوئ تر څو هغه خلک چې د غربت له امله نشي کولی زده کړو ته دوام ورکړي دغه زمینه تاسې ورته مساعده کوئ او تاسې په خپلو مرکزونو کې ځای ورکوئ تر څو مو هم ابدي ژوند لپاره خیر ګټلی وي او هم مو د دغه وطن لپاره یو لوی خدمت کړی وي. سر له سبا کولی شئ تاسې بدلون ښوونیز مرکز ته راشئ او د غربت تایید فورم ترلاسه کړئ تر څو په همدغه سکالرشیپونو کې تاسو ته ځای درکړلی شي. د بدلون ښوونیز مرکز خوست ښار نوي صرافانو سره برج سلام پلازا کې ده. اول منزل کې د دوی دفتر ته مراجعه کولی شئ او خپل فورم ترلاسه کړئ تر څو خپلو هیلو ته ورسیږئ. ډېره زیاته مننه سعادت صاحب، خوشحاله اوسئ. الله مو قدرمن لره. ډېر زیات خوشحاله یم تاسو نه او هغه څوک چې غواړي دې کې برخه واخلي سر له سبا کولی شي موږ سره ګډون وکړي. سعادت صاحب ډېره زیاته مننه، خوشحاله اوسئ، قدرمن اوسئ. صاحب زه خپله په نورو ښوونیزو مرکزونو باندې غږ کوم، یعنې 50 زده کوونکي به زه وروزم او 50 یا 100 د بل ورځي دا به دغه ټول غریبان چې څومره په دې ولایت کې دي ټولو ته به کار شوی وي. ډېره زیاته مننه، الله خوشحاله لره او موږ د غریبو ملاتړ کوو، هر وخت در سره همکار. سلامت اوسئ، خوشحاله اوسئ، الله مو قدرمن لره.